د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني د ولسوالۍ په مقام په انګړ کې د امارتي مسؤلینو، دیني عالمه کرامو او قومي مشرانو په شتون کې په دوستي واوښته. یا د دښمنۍ چې د حقوقي لانجې له امله یوه پېړۍ وړاندې رامنځته شوې وه، ترمنځ یو تن هم په قتل رسېدلی و چې بالاخره د دیني علما کرامو او قومي مشرانو په هلو ځلو پای ته ورسېده. نن د څو مخلصو مسلمانانو له کوششونو او له د هغو له هڅو څخه دا نتیجه راووته چې الحمدلله دا کورنۍ نور په اتفاق په اتحاد ښه د مسلمانۍ د قوت ژوند کوي. هر سړی د خپل په څنګ کې وګوري څونه کار دی په وسه پرده هغه په مخه واخلي. که څوک نه یې در سره په راز کې څوک بل څوک په راز کې نه شي اخیستی، راسه له ما سره مستقیما رابطه وکړه، زه د همکار یم، په شپه د هم همکار یم، په ورځ د هم همکار یم، په سر و په مال درته ولاړ یم. بلخوا د عارف شاه خندخي او حاجي ګل بندخیل کورنۍ چې ترمنځ یا د دښمنۍ رامنځته شوي په تېرو کړنو خواشیني دي، په خبره یې په راتلونکي کې به د ورورۍ ژوند کوي. چې موږ ته په کامله معنا سره عام تام صلاحیت وکړو، واقع وکړو، نو موږ د دوی په منځ کې فیصله وکړه. فیصله دا ډېره په خوندوره سره چې نه یو طرف شته نه بل طرف شته. حکیمه چې دښمني وه تقریبا 100 کله پخوانۍ 100 کلونه مخکې دښمني وه، هغه د نن ورځې پورې ټوله مشکلات په دوستۍ باندې بدل شو. د خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې په تېر کې د ګڼ شمېر کورنیو ترمنځ زیاتې دښمنۍ رامنځته شوي دي چې له امله یې ګڼه ژوبله هم رامنځته کیږي. غوښتنې دا دي چې دا ډول دښمنیو د له منځه وړلو لپاره د هلې ځلې لا ګړندۍ څو په دې سره له کورنیو څخه د غم ټغر پورته شوی وي.